السلام علیکم دوستانو، نن در سره د یاد الجلال والاکرام ختم شریک کوم. سهار انسان دا وظیفه وکړي پر هغه وخت باندې په پابند وخت سره کم سی زه در سره شریک کوم او د دې وظیفې کولو نه بعد چې د هر حاجت دعا وکړي هغه دعا الله قبلوي، ځکه چې دا ډیر بهترین ختم د عزیزانو، ډیر بهترین او طاقتوره پاورفل وظیفه ده چې چا هم د کم حاجت لپاره کړی ده هغه حاجت یې فورا الله پوره کړی ده. دا وظیفه دوستانو تقریبا د اسم اعظم په مقابله کې یعنی له سره برابر ده او له دعای خضری سره. دعای خضری هم د اسم اعظم قسم ته ده چې ډیره پاورفل او ډیره طاقتوره ده. نو لہذا دوستانو یا ذل جلال والاکرام د یا ذل جلال والاکرام په وظیفه سره چې کم انسان یې کوي دا به انتها زیاتې فائدې لري، آخرت کوخې لري. په دنیا کې انسان له ذلت ساتي، له فقر ساتي، له مسکنت ساتي، له غریبی ساتي، له خواري ساتي، له بېکسي ساتي، له جنجالو، له بې اتفاقي، له شر، له افاتو، له مصیبتو، له غمو، له پریشانیو، له دې ټولو څخه نجات الله د دې وظیفې په برکت سره ورکوي. نو لہذا دوستانو دا ټولو خوبایانو سره چې دا ټولو خوبایانې په دې کې پرتی دي او دا داسې طاقتور عمل ده دوستانو. کچیری یو انسان غواړي چې الله دې په دنیا کې ماته شهرت راکړي، عزت راکړي، مال او دولت راکړي، هغه دې دغه وظیفه وکړي. ان شاء الله هغه انسان ته الله شهرت، عزت، مال، دولت دا ټول ورنصیب کړي. بل د دې وظیفې په کولو سره انسان مستجاب الدعوت ګرځي، یعنی د انسان دعا ډېره زر قبلیږي، د انسان خواست زر قبلیږي، د انسان حاجت زر پوره کیږي او د انسان فریاد تر الله ډېر زر رسیږي. الله یې اوري او الله د هغه په حق کې د کن فیکن فیصله کوي. کن فیکن الله تعالی چې د کم شي فیصله کوي هغه کن فیکن کې کوي، یعنی د سترګو فرف کې تر دې وخت یې لا هم زر کوي، ځکه چې الله ته ګران، الله ته مشکل کار نه ده. د وخت د بزرګانو ښودل سوی عمل ده. یو صحابي دا توري ویل، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ستا داسې توري وویل چې له دې نه بعد که ته هر څه له الله وغواړې الله به یې درکړي. یعنی لہذا دوستانو که دا توري تاسو وکړئ او هغه وظیفه وکړئ، له هغه نه بعد چې تاسو له الله څخه هر څه وغواړئ الله یې درکوي. موټر وغواړئ، بنگله وغواړئ، مال و دولت وغواړئ، رشته وغواړئ، اولاد وغواړئ، ښه کاروبار وغواړئ، نوکري وغواړئ، ډپټي وظیفه وغواړئ، له دښمن څخه خلاصون وغواړئ، هر څه چې دنیوي هغه وغواړئ او د آخرت لپاره خو یې بیخي الله درکوي چې د آخرت ماڼۍ، بنگلې، استراحت ده او د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت او د الله تعالی دیدار ده. دا ټول و مسلمان ته ملاویږي او بیا خاص کر و هغه کسانو ته چې دغه وظیفه کوي الله تعالی به د آخرت په ورځ پر پولیس ویرات باندې په ډیر اسانه ترتیب باندې تیر کړي چې دی به خبر هم ور باندې نشي. نو لہذا دوستانو د وظیفې طریقه درته ښیم، د وظیفې عمل درته ښیم. که لهر لمانځه نه بعد کوئ هم ستاسو مرضي ده، که سهار له لمانځه نه بعد کوئ هم ستاسو مرضي ده، که د ماخستن له لمانځه نه بعد کوئ هم ستاسو مرضي ده. یعنې دا که لهر لمانځه نه بعد کوئ په ورځ کې یو وار هم صحیح ده، که د سهار او د ماخستن له لمانځه نه بعد په ورځ کې یعنې 2 واره سهار هم ماخستن هم ستاسو مرضي ده. بل که چیرې تاسو پر لار باندې روان یاست، موټر کې سپاره یاست، مجلس کې ناست یاست، دکان کې ناست یاست، له تاسو سره څوک دی شغل نه وي، یعنی څوک ستاسو وظیفه نه در خرابوي، ستاسو په مجلس کې نه در کې وځي، مداخلت نه در کوي، نو دا وظیفه په هغه دوران کې هر وخت تاسو کولی شئ، په اوداسه سره هم بغیر له اوداسه سره هم. تعداد یې دا ده مثلا چې څونه ستاسو مرضي و غومره یې ووایاست، خو تر 250 واره یا کم مه وایاست، که زیات څونه وایاست الله به نور هم اجر درکړي او نور مشکلات هم الله دفع کړي. نو تاسو باید 250 واره ووایاست یا ذل الجلال والاکرام. خو یاد ساتئ خپل حاجت مو په ذهن کې وي، هغه مقصد چې تاسو یې کوئ د هغه مقصد لپاره یې وکړئ. مثلا څو ورځې یې متصل وکړئ چې تر څو پورې هغه مقصد ختم کیږي، یعنې زیات تعداد یې 9 ورځې ده. صحیح ده، په 9 ورځې کې به ان شاء الله ستاسو هغه مقصد پوره کړل سي. نو تاسو چې 250 واره وکړئ، له 250 وار بعد
دعا به ضرور کوئ له ځان سره چې الله د دې یا ذوالجلال والاکرام په برکت سره مې دا دعا قبوله کړي. مثلا چې هره دعا تاسو کوله، هر دنیوي خواست مو کوئ، هر د آخرت خواست مو کوئ، هغه له الله تعالی څخه وغواړئ. د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی ستاسو هغه خواست، ستاسو هغه دعا قبوله کړي او ستاسو هغه حاجت به الله تعالی جل جلاله در پوره کړي. نو دا وه زموږ وظیفه د یا ذوالجلال والاکرام. د دوستانو سره هم شریکه کړئ. الله مو ژوندي او آباد لره. السلام علیکم.